رڼا او د ډنډ پری. دا د نړۍ هغه برخه وه چیرې چې د شهزاده یا شهزادګۍ له زیږېدو یوه شیبه وروسته به پریانې راتلې تر څو د ماشوم قسمت ووایي. د همدې لپاره هلته په یوه ګڼ او پراخ جنګل کې 6 پریانې اوسېدې. هلته یوه بله پری هم وه چې په ځنګل کې نه بلکې په ډنډ کې اوسېده. هغه دې هېواد ته نوې راغلې وه او له نورو پریانو سره د پیژندتیا په اړه یې لیوالتیا نه درلوده، ځکه چې ځان غوښتونکې او بې پروا او زړه سختې وه. یوه شپه چې پریانې پوهېدلې چې په هېواد کې یوه شهزادګۍ زیږېږي نو ښې پریانې پرېښانه وې. موږ باید متوجه اوسو، هسې نه چې د ډنډ پري په نوي زیږېدلي ماشوم کومه بده جادو ونه کړي. هغې تر اوسه موږ ټولې نه یې لیدلي، نو نه پوهېږي چې موږ به ټولې څو پریانې هلته واوسو. له موږ څخه 2 پریانې باید په ماڼۍ کې پټې شي، او که چیرې د ډنډ پري وغواړي ماشوم ته کوم زیان ورسوي نو اول به یې موږ 4 او د ضرورت په وخت کې هغه 2 نورې پریانې د هغې د مخنیوي په برخه کې مرسته وکړي. دا خو په رښتیا هم ډېر ښه فکر دی. په هغه شپه چې څنګه شهزادګۍ وزېږېدله نو د رواج سره سم د ملکې او پاچا په شتون کې 2 ښې پریانې د پاچا په خونه کې د یوې لویې پایې شاته پټې شوې او پاتې 4 د ماشوم څنګ ته راښکاره شوې تر څو د خیر دعاګانې ورته وکړي. موږ به د شهزادګۍ رڼا ونوموو، ځکه هر چیرې چې لاړه شي مینه او خوشحالي به خپروي، که نه؟ ستا زړه به له زړورتیا او ځیرکتیا ډک وي. ته به تل د ښو او بدو توپیر وکړي او حتما سمې پریکړې به وکړي. تا سره به تل مینه او درناوی وشي. ملکه او پاچا ډیر خوشحاله او شکرګزاره وو چې د دوی د خیر دعاګانې یې واورېدې. خو وروسته بیا د ډنډ پري راغله او ټول چاپېریال یې خراب کړ. دوی تا رڼا وایي، همداسې ده که نه؟ نو زه هم دا وایم چې تر هغې چې د ورځې رڼا ښکاري ته به ویده پاتې شي، هره ورځ ستا د ژوند تر آخري ورځې پورې. زه نه پرېږدم چې ته د رڼا مخ هم وګورې. خو ته به ټوله شپه ویښه او خوشحاله اوسې. څنګه د جرأت وکړه چې زما خبره پرې کړې؟ وار دې پای ته رسېدلی و. خو ما لا خندل، زما خندا پای ته نه وه رسېدلې، نو زه 2 وارم لرم. ته به د شپې ویښه او خوشحاله اوسې، داسې خوشحاله لکه سپوږمۍ، یعنی ستا خوشحالي به د سپوږمۍ زیاتېدو او کمیدو سره اړوند وي، پوه شوې؟ د ډنډ پري د اوږده ځنډ لپاره وخندل او پاتې ښه پري تر هغې انتظار شوه تر څو هغه چوپ شوه او بیا رامخکې شوه. خبره دې ختمه شوه؟ تاسو څو دانې پریانې یاست؟ او هغه ورځ چې ستا لاس یو څوک پرته له دې چې تا وپېژني مچو کړي، نو ته به د ټولې ورځې له خوبه او ستا خوشحالي به د سپوږمۍ سره د زیاتېدو او کمیدو آزاده شي. فکر کوم ستا وار تېر شوی و. او همداسې وشول. شهزادګۍ به ټوله شپه خندل او ټوله ورځ به ویده وه. د 14 سپوږمۍ په شپه به له خوشحالۍ نه ځلېدله. خو څنګه به چې سپوږمۍ هره شپه لویده او روښانه کېده، شهزادګۍ به هم لا خوشحاله، روغه او لا تازه کېده. کله به چې سپوږمۍ شپه په شپه بیرته کوچنۍ او کمرنګه کېده، نو ورسره به شهزادګۍ هم کمزورې کېده او رنګ به یې الود.
حتی چې د نوې میاشت سپوږمۍ په شپه به د مرګ تر خولې ورسېده. هغه به د لمر خاته سره سم ویده شوه او د لمر له لوېدو سره به بیرته راویښه شوه. په خپلو 100 کالو ژوند کې هغې هیڅکله هم لمر نه و لیدلی. کله به چې د هغې ملګري او کورنۍ د هغې په اړه ځورېده نو هغه به هم خفه کېده. پلاره، زه غواړم چې په ځنګله کې اوسېدو لپاره د ځنګله کور ته لاړه شم. نه، همدلته له موږ سره په ماڼۍ کې اوسه. ستا لرېوالی موږ ډېره ځوروي لورکی. او دا زما زړه ځوروي چې د سپوږمۍ له کوچني کېدو سره زه ناروغه کېږم او ستاسو په څېره کې غم وینم. په ځنګله کې به زه آزاده یم. زه به نور د هغه رنځ چې زه ورسره مخ یم او تل تاسو او مور مې ځوروي خفه نه شم تر څو چې مې رنځ نه وي ورک شوی. ما پرېږده چې هلته ژوند وکړم. خو پرېږده چې لاړه شي. هغه اوس لویه ده ګرانه. زموږ درد له هغې نه ډېر نه ده. زه پوهېږم چې ته څومره رنځوری لورې. لاړه شه لورې او هغه وخت بیرته راشه چې لمر دې لیدلی وي. موږ به همدلته یو. ستا غېږې نیولو ته به سترګې په لار یو. شهزادګۍ له یو څو ښځو سره چې د ناروغۍ په وخت کې به یې په هغې پام کاوه په ځنګل کې ژوند پیل کړ. د شهزادګۍ په ځنګل کې ګرځېدل ډېر خوښېدل. په ځنګل کې به د خپلو خدمتکارانو له سترګو چې د هغې د ناروغي له راتګ نه مخکې په غمجن حالت کې وې لرې وه او ګرځېدله به. یوه ورځ یو نفر چې په ځنګل کې لار ورکه کړې وه په ځنګل کې یو کوچني کور ته راغی. ښه راغلاست شهزاده ایدوارد. ته ما پیژنې؟ هو، ځکه چې زه یوه پري یم. نو په دې به هم پوهیږي چې زما پلار جګړه وبایلله او زه یې اړ کړم چې ځنګل ته وتښتم. دننه راشه. هو، ځینې وخت باید د بیا جګړې کولو لپاره وتښتېدل شو. پري شهزاده ته خوندور ډوډۍ او تخت ورکړ چې د شپې پرې ویده شي. په سبا سهار کله چې شهزاده د پري له کور څخه تللو د ځنګله په منځ کې له ډنډ څخه لرې اوسه او دا تل په یاد لره زویه چې د مهربانۍ د یوې شیبې جادو د نړۍ تر ټولې ځواکمنې جادو څخه هم ځواکمنه ده. پوه شوې؟ مننه کوم، تل به یې په یاد ولرم. شهزاده په ځنګل کې سفر پیل کړ. د 14 سپوږمۍ ته 3 ورځې پاتې وې. شهزاده د آرام لپاره د ځای په لټه کې و چې د سندرې غږ یې واورېد. دومره خوږ غږ چې مخکې یې هیڅکله نه و اورېدلی. هغه د غږ په خوا ورغی او د سپوږمۍ په رڼا کې یې تر ټولو ښایسته پیغله ولیده. هغه د سپوږمۍ د رڼا لاندې سندره ویله او په داسې خوشحالۍ یې نڅا کوله لکه د ټولې نړۍ مینه او خوشحالي یې چې د هغې په زړه کې وي. شهزاده ټوله شپه همالته حیران ولاړ و تر څو چې د لمر خاته نه مخکې څو ښځې راغلې او پیغله یې له ځان سره بوتله. دا پیښه 3 شپې تکرار شوه. شهزادګۍ د 14 سپوږمۍ تر شپې د لا ښې روغتیا له امله په لا ښه غږ سندرې ویلې. په هغه شپه شهزاده نږدې ورغی. زه له 2 شپو څخه تا ته غوږ یم چې سندرې وایې. ستا غږ ډېر ښکلی دی. زه شهزاده ایډوارد یم. هیله کوم چې ځان را وپېژنه. زه شهزادګۍ رڼا یم. ته همدلته په ځنګل کې ژوند کوې؟ تا لمر لیدلی؟ لمر نو چا نه ده لیدلی. زه باید لاړه شم. هیله کوم بیا ماته انتظار مه کوه. د شهزادګۍ په غږ کې داسې غم و چې د شهزاده زړه پرې وخوږېده. خو له دې چې هغه نه غوښتل بیا ځل شهزاده وویني او لکه څنګه چې شهزاده هم باادبه انسان و نو هغه لاړ او ډېرې ورځې په ځنګل کې وګرځېده. یو ماښام چې نوې میاشتې ته یوازې 3 ورځې پاته وې هغه ګرځېده چې یو میرمن یې ولیده چې ورخطا ده او کوم څوک لټوي. شهزادګۍ
اوه شهزادګۍ ته چیرته یې؟ آیا هر څه سم دي میرمنې؟ کولی شم مرسته در سره وکړم؟ زموږ شهزادګۍ د ګرځېدا لپاره وتلې وه او تر اوسه نه ده راګرځېدلې. کله چې شهزاده دا واورېدل نو ده په بیړه یې د شهزادګۍ په پیدا کولو پیل وکړ. هغه ټول ځنګل راوکوت تر څو چې ډنډ ته راورسېد. د ډنډ پري هغه ولیدو. هغې نه غوښتل چې دا پردی کس د شهزادګۍ وویني او لاس یې مچو کړي او هغه له عذابه خلاصه کړي. نو ځکه یې په شهزاده یوه جادو وکړه. ته به هیڅکله ونه غواړې چې د شهزادګۍ رڼا لاس مچو کړې. شهزاده په ټول ځنګل وګرځېده او ناڅاپي یې په تیاره کې یوه عجیبه څیره ولیده. هغه ورنږدې شو. ګوري چې یوه زړه ښځه ده چې مړاوې او ستړې ښکاري. په سختۍ یې کولی شول چې سترګې خلاصې کړي. کولی شم چې در سره مرسته وکړم میرمنې؟ د هرې شیبې په تېرېدو سره بوډۍ ښځه مړاوې او کمزورې کېده. شهزاده نه پوهېدو چې څه وکړي. هغه ولیدل چې د بوډۍ له سترګو اوښکې څاڅي. شهزاده نه پوهېدو چې څنګه هغه آرامه کړي. هغه یې لاس مالش او تنده یې مالش کړ او بیا یې په زړه کې د هغې لپاره ژوره مهرباني پیدا شوه او د هغې لاس یې مچو کړ تر څو هغه قراره شي. څنګه چې شهزاده د هغې لاس مچو کړ نو د ښځې حالت په بدلون پیل وکړ. د ډنډ پري پوهه شوه چې د هغې بددعا بې اثره شوې. نو یې هغه ځای ته پرواز وکړ چیرې چې شهزاده او شهزادګۍ وو. شهزادګۍ نه داسې نشي کېدی. ما په تا جادو کړې وه چې هیڅکله به ونه غواړې د هغې لاس مچو کړې. هغه د شهزادګۍ لاس د مهربانۍ له مخې مچو که. مهرباني مو کله اړ کوي چې هغه څه وکړو چې موږ یې نه غواړو. یوازې د چا سره د مرستې لپاره دا کار وکړو او ارامتیا ور وبخو. ستا ځانځاني به تا هیڅکله پرې نږدې شي د مهربانۍ په ځواک باندې پوه شي. زه به تا د ځمکې لاندې ولیږم چې بیا هیڅکله بل ژوندي موجود ته زیان ونه رسوي. اوس به دې ولیږم. دا دی. او بیا لمر راوخته او شهزادګۍ ویښه وه. هغې په خپل ژوند کې د لومړي ځل لپاره دا ښکلی شی په اسمان کې ولیده. دا لمر دی که نه؟ هغه نوره آزاده وه. مور او پلار یې کلکه په غېږ کې ونیوه او چې روغه یې ولیده نو له خوشحالي یې ژړل. پاچا له شهزاده څخه ډیره منندوی و او له شهزاده ایډوارډ سره یې مرسته وکړ تر څو بیرته خپله پاچاهي ونیسي. شهزاده او شهزادګۍ بالاخره یو پر بل مین شول او واده یې وکړ. وروسته له دې هغوی تل په خوشحالۍ ژوند وکړ او هڅه به یې کوله چې هره ورځ له لمر ختلو خوند واخلي.